بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په ویډیو کې چې کوم شیخ هغه ښکارېدو د هغې په هکله خبر درکو خو دا تر ټول نه مخکې ویم زیات تر کسان ما بله ویډیو اپلوډ کړو په هغې باندې زیات تر کسان دا کمنټس کوي چې آیا دا د کم ځای دي څوک دي نو زه تاسو ټولو ته ویم چې دا چې د افغانستان سره د دې تعلق دی ګرفتاري څنګه مخې ته راغلی نو په هغې باندې هم بحث کوو خو کوم شیخ چې دی تاسو هغه لیدې هم شئ په سکرین باندې دا شیخ هغه حکومت چې کوم دی د افغانستان کوم حکومت چې دی هغه ګرفتار کړی دی آیا شیخ څنګه ګرفتار شوی دی نو د دې په خلق باندې په فیسبوک باندې یو پوسټ هغه کړی شوی دی په هغې کې وایي تازه خبر هغه کس چې صابر نومیږي د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو دغه کس له څومره انجینو سره ویډیو کې هر څه ښکاري وایي له یو کورنۍ 15 واده شوي انجینو سره یې نور پوهیږئ دې کس وایي چې کم دی هغه دا یو ویډیو وایي هم نه ده دیو بار چې کم دی دا ویډیو ریکارډ کړی دی او کېدی هم شي چې کېدای شي د چا د بلیک میلینګ دپاره په دې باندې خلک بلیک میل کول د هغونې غلطې مطالبې کولې نو داسې شک پې هم کېدای شي د افغانستان کوم حکومت چې دی دا ویډیو چې کله وایرل شو د هغې نه پس هغه په ایکشن کې راغی او دا شیخ چې کم دی دا ګرفتار کو یو غلط کار یې کړی دی د پردو کم عزتونو سره دی چې دی هغه لوبې کړي دي او کم د افغانستان حکومت چې دی هغه اخر په ایکشن کې راغی او هغه یې ګرفتار کو یعنې که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې دا ډېر زیات هغه دا ویډیو چې کوم دی هغه چلیږي مختلف قسمه دا جنې تاسو هم کتی شئ د دې باره کې هم دا خبر دی چې ورور چې کوم ده هغه بیا اخره کې قتل کړه یعنې د دې شیخ د لاسه دا جنۍ هغه هم قتل کړی شوه نو دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کړه چې کوم شیخ چې دی هغه د افغانستان کوم حکومت چې دی کوم هلته د طالبانو کوم حکومت چې دی د هغو دا ګرفتار کړی ده او د شیخ چې کوم دی او د هغې نوره چې کومه قانوني کاروایي چې ده هغه حکومت وایي چې موږ به جاري ساتو یعنې کومه جنۍ چې ده هغه تاسو کتی شئ چې هغه په ډېره زیات هغه هم وشرمولی او د اخر دا چې مرګ ته هم قیصه لاړه خپل ورور راپاڅېدو هغه جنۍ یې مړه کړه نو د شیخ په باره کې دغه خبر و هغه هم تاسو سره شریک کو امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان